مثبت او بیا د نابغه خوشحال د 315 کلین په اړه باندې دا دستوره جوړه کړه. ډېره ښه دستوره وه، ټولو تقریرونه موږ واورېدو او ډېر معنی خیزې خبرې وشوې. نو ناست اوس زمونږ ډاکټر ایوب خلیل صاحب دی او اکبرسیال دی، دواړه په خوشحال او به داسې ووایي چې اتارټي ده دې به خبرې ډېرې کوي، خو یعقوبي صاحب هم ډېر ښه تجزیه وړاندې کړه. په دې کې یو داستارنامه خوشحال داسې یو کتاب دی چې هغه د میکایل دی پرنس د هغې مقابله کوي، بلکې ډېر منورین وایي چې په ډېرو حوالو دا د میکایل د دی پرنس نه چې دی نو ډېر ستر کتاب دی. او دویم دا دی چې غالبا په سواتنامه کې د نن نه 400 کاله مخکې خوشحال خان خټک چې د سوات په باره کې کومه خبره کړې ده او هغه وخت کې د سوات چې دی نو دا بین الاقوامي منډۍ وه او د چین نه د هغه نه به ټول څیزونه او دا چین چې دی نو دا د چیني د سوات د چیني څیزونو دا تقریبا د نواز شریف د 96 د حکومته پورې دا بین الاقوامي منډۍ وه او کم روټ چې هغه ښولی دی خوشحال خان نو کومه د سی پیک چې لومبۍ نقشه وه روټو هم هغه روټ خوشحال خان ښولی دی. نو دا نواز شریف چې دی نو د سوات د چین منډۍ ختمه کړه، هغه یې پنډۍ ته راوړه او سی پیک چې کوم دی نو د هغې نقشې هم بدله کړه، هغه یې دې خوا کړه. نو دا زمونږ دا صرف شاعران نه دي، په شاعرۍ کې هم به دلته انیب خلیل صاحب کی خبره کوي، زه نور دغه نه کومه. دا اتارټي دي، سیال صاحب ناست دی. بل دا ده چې دا پښتو ژبه چې ده که نه، نن چې موږ ته پښتو په کم شکل کې پښتو ژبه ده، دا پښتو ژبې په ترویج او ترقۍ کې دې کې د پښتنو شاعرانو ادیبانو چې کوم دی نو هغه لاس دی. او کال 1980 کې شفق صاحب او زه او غني خټک مونږه ولي خان له ورغلي وو ادبي سوسایټي، پښتو ادبي سوسایټي، مونږ وایي چې یو پروګرام کوو ته پکې مېلمه شه. ولي خان وایي چې بچو تاسو چې کوم کار کوئ، تاسو کوم شاعران چې کوم کار کوئ نو ستاسو تپ مونږ ته رارسي او دغه تپ دغه به درته زه داسې وکړم. اکبرسیال ناست دی، مونږ چې په دې اسلام آباد کې هلې ځلې شروع کولې نو هغه ورځو کې به دلته چا پښتو نه شوه ویلی، دې دفترونو ته به چې لاړو نو به هر پښتون ته به چې ورغې داسې د دې کمیس پرتوب د دې څادر د دې نسوارو دې پورې په پچپوزې کې دی. دا اکبرسیال دا افکار او د دې ملګري دې دلته تنظیم جوړ کړو، شاعرانو ادیبانو جوړ کړو. دلته یو تنظیم وړوکی غونډه صرف تنظیم و، یو میا افسر شاه کاکا خیلو او یو ورسره یو دوه تنه ورسره یو زمونږ د ایشونه و. خو چې کله مونږ هلې ځلې شروع کړې نو په اسلام آباد کې دلته د انپي تنظیم هم جوړ شو. تنظیمونه نه سم په خلکو بیا یو بل سره په تنظیمونو جګړې کولې په صدارت او په سکرټریتوب او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم جوړ شو. خو دې تنظیمونه دا په حکومتونو کې راغلي دي، دې دلته چې کوم دی په وفاق کې وفاقي حکومتونو سره دغه کړي دي، خو پښتو شاعرانو او دې تنظیمونو سره هېڅ قسمه کومک نه دی کړی. او پښتون شاعر سرور خټک صاحب ناست دی، دې صدارت کوي، دې د پښتون قومي تحریک د ړومبي سر شاعر پاتې دی
او د دو د ساحل یو کتاب چاپو سره بصري او دی په د نېشنل پارټۍ په دغه کې جلسو کې نظمونه وي دغه شان اکبر سیال خپل ژوند گزار کړی دی د خپل قوم نه موږ ته اوس هم د چمن که د چمن دی که د وزیرستان دی که د افغانستان دی پښتون شاعر چې دی د دې نه بېغوره نه دی دا به موږ ته سیاستدار نه ښایي چې په دې ولیکې او په دې ولیکې موږ یې اوس هم لیکو پرون هم لیکلي دي سبا به هم لیکو او بله ورځ به هم لیکو پښتو ژبه چې ده پښتو ژبه چې ده په کال 2014 کې د عوامي نېشنل پارټۍ او ANP حکومت چې راغی هم د دې شاعرانو ادیبانو پریشر و چې هغوی قانون سازي وکړه د 12 جماعته پورې د صرف د پښتو نه د خیبر پښتونخوا دا په پاکستان کې یوازینۍ صوبه ده چې هغوی د صوبې 15 ژبې سرکاري کړې او هغې کې د تعلیم قانون پاس کړو 12مه پورې یوې لینګویجز اتارټي جوړه کړه د دې 15 ژبو او خو متاسفانه د هغې نه وروسته چې کوم حکومت راغی 10 کاله حکومت وکړو پکار وي چې په دغه 10 کالو کې دغه حکومت 12مه پورې دا تعلیم رسولی وی هغې ونه رسول 15مه پورې دی یا 6مه پورې دی او نه هغه لینګویجز اتارټي چې دی هغه په عمل کې راغلی ده نو مونږ د دې پاکستان کې انډس کلچر فورم یو تنظیم دی او مونږ د پاکستان شاعرانو ادیبانو قرارداد هم پاس کړو سینټ کې سینټ ته دا خبره رسولو اساسي فلیجو په دې بل هم اډاپټ کړو او مونږ کمیټې ته هم پیش کړو حنیف خلیل صاحب په هغې کې و نو زمونږ دا مطالبه ده چې د اردو ژبې سره د دې ملک ته رابطې لپاره یو ښه ژبه ده بده نه ده خو د دې ژبې د دې ملک اصل ژبې چې دي قومي ژبې هغه پښتو ده پنجابي ده سندي ده بلوچي ده سرایکي ده او نور دي باید چې دا ژبې چې دی دا زموږ غوښتنه ده چې دا د پاکستان سرکاري ژبې وګرځولی شي که څوک قومي جماعتونه دي که څوک سیکولر جماعتونه دي که څوک د بنیانو جماعتونه دي هغوی دې په دې مطالبه زموږ کار وکړي او که نه کوي دا کار به وکړي پیرا همداسې په خپله کېږي څنګه چې په خیبر پښتونخوا کې تر 12مه پورې مورنۍ ژبې تعلیمي شوي دي او پښتو د مایوسۍ خبرې نشته د پښتون او د پښتو راتلونکی هغه چې دی نو هغه روښانه دی بلکل روښانه دی په دې ملک کې د پښتو او پښتون راتلونکی چې دی هغه روښانه دی باقي سیاستونه وي خلک یې کوي به پښتو زموږ د ټولو د ننګیالو پښتنو پښتو به پر مخ بیایو موږ بازانو پښتنو پښتو د میا مولا د هم د پیر او د فقیر پښتو د مزدورانو دهقانانو پښتنو خانان رپې کږه تړي خوشحاله یم زه خانان رپې کږه تړي خوشحاله یم زه پښتو د محنتکشو د خوارانو پښتنو مننه پښتو د هنرمنو هم ښکلا او هم ځلا ده پښتو د هنرمنو هم ښکلا او هم ځلا ده پښتو د شاعرانو ادیبانو پښتنو دا نن چې په ویاړیږو او نازیږو پښتنو دا نن چې په ویاړیږو او نازیږو پښتنو دا زیار زموږ د پیرو مشرانو پښتنو افکار خو لیونی دی د پښتو پښتونولۍ افکار خو لیونی دی د پښتو پښتونولۍ پښتو ترېنه چاپېره کړه یارانو پښتنو